د مدرسې هر مدرسه د دین مدرسه ده د مدرسې په ترقۍ خوشحالیږي دا مؤمن دی دا مسلمان او چې د دین او د قرآن په ترقۍ څوک خفه کېږي نو دا د زړه نه ګنده دی ګنده ده ته بیا منافق ویلې کېږي نو الحمدلله نن په دغه دارالعلوم ادارة الحدیث کې د الله پاک فضل دی یو وارې بیا ګڼ شمېره لکان د وړې دورې نه فارغ دارنګې شپږمه پنځمه څلورمه درېمه دویمه ړومبې د مختلفو درجاتو نه لکان فارغ شوي دي او د خدای پاک ډېر عظیم فضل او احسان دی دې کې اسم نشته دا د خدای کرم او د خدای فضل او زمونږ د باباجي چې د زمانې یو لوی محدث و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی شهزاده صاحب رحمت الله علیه دا ټولې د هغه دعاګانې دي قسم دی که نور څه شته چې دا خدای پاک الحمدلله د ګران قدر زما د محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف احمد صاحب نه د دین دا دومره لوی کار اخلي دومره مدرسه خدای چلی او دومره طالبان په ګڼ شمېر تعداد کې د ملک د ګوټ ګوټ نه راځي او دلته وړه دوره حاصلوي دا زموږ د باباجي دعاګانې دي او دا د الله فضل او د الله کرم دی قسم دی که د خدای فضل او کرم لر کې زما وروڼو مونږ هېڅ څیزونه نه یو مونږ دا خاورې یو خاورې مونږ هېڅ حقیقت نه لرو هېڅ حیثیت نه لرو که دا تاسو ما سره طالبان وینئ او که مولانا یوسف احمد صاحب سره طالبان وینئ او که دا مدرسې دا رونق وینئ تاسو نن دا دومره مسلمانان چې لاندې ځمکه څه کوي بره چتونه م ورباندې ډک دي لارو کې م ولاړ دي دننه د جومات بره حال لاندې حال هم ډک دی ځای سره د ګډوډ موسم نشته په خدای قسم درته خورم دا د رب العالمین فضل دی د الله دا د رب احسان دی د الله فضل او د خدای کرم او زموږ د مشرانو دعاګانې دي او زه به د خدای نه دا سوال کوم هم د دې بچو دپاره چې د دې نه پس د دوی کم سبقونه دي چې الله د هغې د پوره کولو توفیق ورکړي او دې مدرسې له الله دیني او مذهبي او اسلامي مزید رونق هم نصیب وګرځولی کړي او زما دا ورور د مولانا یوسف احمد صاحب اکثر بیمار هم وي دته هم دعا د روح صحت کوم د ترقۍ سوال وله کوم مونږ خو اوس بوډاګان یو په مونږ خو یارې بارې تېرې دي مونږ خو اوس د خپلو کشرانو ته دوی ته دعاګانې کوو چې دوی له خدای پاک ترقي ورکړي او د الله نه مو دا سوال دی هم د ده دپاره هم د انیس احمد دپاره او هم د خپلو بچو دپاره چې زمونږ باباجي به دا دعا کوله په خدای مې د قسمي ما ته یاد دی په د انیس احمد ما په میډیکل کالج کې داخل کړی میډیکل کالج کې مې داخل کړی د یو کال په هغې کې تیرم کړ بهر کې دې د هغې نه بیا راووت علم یې شروع کړ ما مې والد صاحب ته وی والد صاحب ته الله ګواه کوم قبلې ته مې مخ دی ما ورته وی مې هغه علم ته مو کېنو هغه د ډاکټرۍ سبق یې پرېښود داسې خوشحاله شو ما ته وی الحمدلله زړه مې خوشحاله شو چې دا کار دی وکړو خدای پاک دې دا قبول کړي دا سوال د خدای نه کوم چې دا نعمت الله پاک زمونږ دپاره وبالو نه ګرځوي دا خدای پاک حجت لنا زمونږ دپاره حجت وګرځوي او دا خدای پاک قبول کړي علم د دین دا ډېر لوی نعمت دی په خدای قسم د عالم او د طالب د خدای په نزد ډېره لویه درجه ده الله په قرآن شریف کې فرمایي چې ما کوم آیت ولوسته چې یرفع الله الذین آمنوا منکم لړومبی مرتبه د مؤمن ده کافر له نشته او بیا دویم څه دي هغه خلک چې هغوی ته علم دی یرفع درجات دی ټولو له خدای پاک درجې بلندوي مسلمان درجه د کافر په مقابله کې او د عالم درجه د غیر عالم په مقابله کې دا د کچکولو نه ده دا د حساب کتاب نه ده دا د حساب کتاب نه بالاتر خبرې زمونږ د دې دین کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی هلکه یو ګوټو به ماله حضرت امام مالک رحمت الله علیه امام الدار الهجره به ورته وی د حضور پاک د کلي د مدینه شریفې امامو یعنی ټوله زندگی د پیغمبر علیه السلام په کلي کې په مدینه شریفه کې تیره کړې ډېر محبت یې د حضور پاک د کلي سره صحیح تاریخ لیکي چې دی په مدینه شریفه کې په خپو نه ګرځېد په
پسورلی به نه ګرځېد دغسې پیاده به ګرځېده پسورلی نه ګرځېد حالانکې منه نه دي پسورلی ګرځېدل صحابه پسورلی ګرځېدلي حضرت ابوبکر پسورلی ګرځېدلي رضی الله عنه نو صحابه تابعین اوس هم خلک په سورلو پکې ګرځي څوک په سیکلو پکې ګرځي د هغه دا مزاج و چې په سورلی به نه ګرځېد الله چا دې تپوس وکړه دا ولې وی د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته خو چې په کومه خاوره کې د حضور پاک جوسه مبارکه لاندې پرته ده نو مالک به په هغه خاوره کې په سورلی نه ګرځي او مولانا اشرف علي صاحب وی دې ته عاشقانه مزاج وی یو د شریعت یو حکم دا کوه دا مه کوه یو د انسان خپل یو عاشقانه مزاجي د هغه یو عشقي پړه کې د هغه یو محبتي په زړه کې یو عاشقانه مزاجي پړه کې دا د عاشقانه مزاج او د حضور پاک د حدیثو چې د هغه په زړه کې کم قدر او کم عزت او کم احترام کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د پیغمبر د حدیثو قدر نه الله کم مسلمان بی چې هغه به د پیغمبر د حدیثو په طرقې خوشحالیږي نه کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د حدیثو د استاد قدر نه بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل بیګانې خبراته کو بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل او چا لیکلی دی ابن قدامه حنبلی چې د هغه د مسلک یو ډېر لوی شخصیت دی لکه زمونږ کې ابن الحمام دی د امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړه وی یو سړی د حدیثو د استاذ بد وی دا څنګه سړی دی وی زندیقون 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 سړی ورته وی حضرت زندیق دی وی بیا وی زندیقون 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 او مجلس نه پاسېد او بار لاړ او په ژړا شو د پیغمبر حدیث به یو سړی درس کوي ته به سپک ګورې د پیغمبر حدیثو د قدر په نظر ګورې زاد الطالبین کې درس کوي د قدر په نظر به ګورې ریاض الصالحین درس کوي د قدر په نظر به ګورې مشکات درس کوي د قدر په نظر به ګورې ما خو د طالبانو ته ویم زما طالبان د دورې تپوس ته وکړې دې ټولو ته پته ده دوی ته کله کله زه یم هلکه ویم زما خو د خولې نه خو مو چې ته داسې د یو محدث یو عالم داسې بالذات یا بالواسطه چې د بد به نه اورېده که وي چې زه توبه وباسم زما خو د سر تاج دی عالم علما خو د خدای پریز د لوړې مرتبې خاوندان دي غلطي به کېږي زما نه به هم کېږي د بل نه به هم کېږي یو سړی دی د الله د قرآن خدمت کې زه د هغه سپکه ویم الله دا خو به زما د قرآن سره دشمني وي یو سړی د پیغمبر د حدیثو خدمت کې زه د هغه سپکه ویم دا خو زه د پیغمبر حدیثو ته بند تړم داسې نه ده پکار دا طالبان دي دا بچیان دي نن د مشکات نه فارغ شو دا نن د هدایې نه فارغ شو دي نن بیزاوي وي دي نن د علماو نه دلته کې زده کړه وکړه دا ګلان دي ګلان د خدای په نس او دا داسې وړه خبره نه ده دا ډېر ګران کار دی تاسو ته خو دا نن په خشته جامو کې ښکاري او دا نن درته په ښکلې پټکو کې ښکاري او دا درته نن داسې بارونقه ښکاري خدای دې همیشه بارونقه کړي خدای کې داسې بچي مونږ سره شته چې هغه به د ډېرو غریبانانو پلارانو بچو اولاد مونږ سره په دارالعلوم نعمانیه کې اوس هم شته مونږ سره په دارالعلوم حقانیه کې اوس هم شته زما په خدای قسم داسې طالبان هم مونږ سره شته چې د ماسپښین نه پس چې سبق نه فارغ شي نو هغوی دي په هوټلو کې ځان له مزدوري کوي داسې طالبان هم مونږ سره شته چې هغوی چینګچي چلی پروس کال د یو طالب نه چینګچي چا د نعماني د مدرسې د مخې نه پټه کړه هلکه چینګچي څنګه پټه شوه وی دا یو طالب د سار نه راځي او دلته کې خپل سبق په یو چې فارغ شي نو بیا په چینګچي ځان له مزدوري کوي د ډوځۍ درک د غریب نه لګي هم ته چا پټه کړه دې باندې به خدای فضل نه کوي دې طالبانو له به الله پاک کرم به نه کوي یو 2 کاله مخکې ما ته ناظم صاحب د نعماني ټلیفون وکړ ما ته یو طالب دی هغه سره یو ګوتمه ده هغه خرڅوي انګوټي چې ورته وي ګوتمه هغه خرڅوي او وی چې ما له لږ په ښه قیمت ته خرڅه کا مې ولې وی چې ځان له په دستربندۍ ده پروګرامات کوي
زمونږ دا طالبان دي دستاربندۍ له ځان له څوک واسکټ جوړ کړي، څوک څادر، څوک سپلی مپلی والي، نی میلمانې راځي، د هغه میلمنو ځان له د غرمې د ډوډۍ موډۍ بندوبست کوي، خپل انتظامات کوي. مونږ خو الحمدلله تاسو ټولو ته یې دا خبره واضحه دلته تاسو ټول ناست یې. ما بیګام دا د یوسف محمد مولوي صاحب ناست دی، بیګام دوی له د خپل وس مطابق سپوره ده او که مړه ده، خو مې دې طالبانو له ډوډۍ پخه کړې، روجې وله پخې کړې چې دې میلمانې وخوري چې په دې بوج را نه شي. او نن هم الحمدلله مونږ وله پروګرام کړی دی، 1 روپۍ د مدرسې پې مونږ نه ده لګولې. الله شاهد دی، والله بالله تالله که 1 روپۍ پې د مدرسې لګي او نه د چندې پیسې مونږ په دې لګو، نه مو دې طالبانو نه چنده کړې، د پیسې مو دې نه دي غوښتې د دې ډوډۍ دپاره. دا خالص مخلص زما یو ملګری دی او هغه ته مې ویلي مې لکه دا خرچه به ته کوې، بلکل چې څونه کېږي پې وکړه. بېګا پرون هغه غوښه هم را لېږلې ده او ما ته یې وي چې څونه پیسې د دې په نور خامان لګي هغه مو لګوه، زه به ما ته به ووایي زه به پیسې در ولېږم. الله دې خوشحاله کړي. ما ته په خدای یقین وکړئ زما نوم به هم نه لې، زما کلی به هم نه یادوي چې زه د کوم ځای یم، دا د الله د رضا دپاره کوم. دا ګلان دي. مونږ ډېر احتیاط کوو زما وروڼو د مدرسو په پیسو کې، ډېر احتیاط، لږ نه ډېر احتیاط چې د مدرسې پیسه دا بې ځایه استعمال نه شي. نو دا غریبانان چې د دوی دستاربندي وي نو دوی ځان له دا پټکي مټکي او سامان مامان دې باندې خرچه کوي. نو ما ته ناظم صاحب وی چې دغسې یو هلک دی او ګوته ورسره ده ګوتما چې دا مې مور را کړې ده بچی او دا ځان له خرڅه کړه او په دې ځان له میلمانه به دې راځي چای به ونه کوې، ځان له څادر مادر پټکي مټکي چې ساخلې. نو مې خرڅه دې کړه، وی نه تا سره مشوره مې کوله، مې مه خرڅوه، زه سبا درځم. چې لاړم هغه طالب مې راوغوښته، خو خیر حیا پکې ونه راته، خو مې راشه بچی چې راغی ما ځان ته ودرو، ګوتمه مې راواغېسته، بچی دا کم ځای وه؟ وی دا مې مور را کړې. مور مې راته وژړل، پلار مې مړ دی چې بچی زړه مې غواړي چې زه ډېر څوک کمه، ته مې غواړي چې ستا نن دستاربندي ده، نن تا نه ملا جوړېږي، عالم جوړېږي چې زه درته څوک کم، بل مې وس کې نشته دغه یو ګوتمه د بچی ځان له خرڅه که نو څه پې وکړه. مې بچی چې مور دې دا ګوتمه د ګوتې نه ایستله څه حال یو؟ ما ته شیخ صاحب دا خبرې ما نه وایم، ته بچی نو مور مې جړل، نو په دې ګوتې پسې نه جړل، په دې یې جړل چې ارمان چې نن ما سره سوې او ما تاله در کړې وې او تا پې ځان له د دستاربندۍ انتظامات کړی څه شته نه. او چې ما معلومات واغېشتل زما وروڼو، هغه ګوتمه کوم ځای وه مور سره، هغه وه چې د واده په شپه دغې ښځې ته خپل خاوند په ګوته کې اچولی. داسې ګوته را ښه زړه کېږي، دې ته نشاني وی، دا ځان سره خلک ساتي. دغه مې مور د ګوتې نه وویسته، دا ځان له خرڅه کړه. داسې هلکان هم په دې طالبانو کې شته، خو غږ نه کوي دا غریبانه. ما نه بچې دا به واپس یوسې، دا به دې مور ته په دا ګوته کې کېږدې، ما به ورته یادې او ستا چې څومره خرچه د دستاربندۍ راځي، زه پوه شه زما کار پوه شه، شته زما دوستان، یو ته ټېلیفون وکړو، بل ته وکړو، بل ته وکړو، اړه مو پې اوبه څکي چې دوی د مدرسې سره تعاون کوي. کله زمونږ ضرورت راشي، دا زمونږ دلته فیض محمد جان ناست دی، زمونږ د حاجي ګل خرم خان صاحب زوی دی، دا پریس سره تعلق لري، زمونږ نعمانیه کې د پکو ضرورت ورته ټېلیفون وکړم، هلکه دومره پکې دې راولېږه. دوستانه مې مونږ ته پته ده، د نیکۍ زمونږ ته دی معلومي، دلته ما مردان کې باید زه ټېلیفون ورته وکړم، وسې کېږي راولېږي چې نه وایي بیا به شي، پوه شو په خبره. دغه طالبان دي. دا لوب حقانیه کې پروس کال ما ته یو ښځې ټېلیفون وکړ، پروس کالنۍ خبره ده، د شپې نه ټېلیفون وکړو، زه کتاب مې کته لږ یو پټۍ مصروف وم، ما ته مولوي صاحب چې زما زوی به تا سره په حقانیه کې فارغېږي چې ملا به شي، د دې ملا ټکې د هغې ووایي، عالم نه ملا به شي. ما ورته ویل خورې او جړلې، مې جاړې څه ته مسلې تپوس ته وکړه یا یو عام تپوس ته وکړه، جواب به درکړمه. وی نه چې دی به ملا شي او که به نه شي. مې خورې که خواري کړي ملا به شي او که ویې نه کړې نو ګرځېږي دغسې. ولې ته خفه کېږې؟ که ملا نه شو علم یې زده نه کړو، یو ځای کې امامت خو به کوي، دا هم ډېره لویه خبره ده. دا سپک مه ګڼئ دا دولت، دا پټکې دا نعمت سپک مه ګڼئ.
که تا نه مفتی جوړ شو، شیخ الحدیث جوړ شو، عالم جوړ شو، مدرس جوړ شو، ډېره ښه ده. نه یو جومات کې امامت کې دم لوی منصب دی. ځان ته به کمزوري نه وي، دین دې زده کړه. امامتي کې یو ځای کې ستا د برکت نه د مقتدیانو مونږ د یو نه واله 20 ته ورسېد. دا لږه خبره ده. د معصوماج ماشومانو ته ناظره ښیې. زه خو په ناظره فخر کوم، دا د ما سره ناظرې ماشومان هم شته، زه پې په خدای قسم فخر کوم. دا ما یو شاګرد راغی، ما لکه څه کار کوې؟ وایي چې څه نشته. چې څه نشته نو دا ما له ډېر کار راوړی. مې څه هم نه کوې؟ وایي بس څه چې نشته نو. زموږ باباجي به خبره کوله، خدای دې وبخي، هغه به وایي چې څوک څه نه کوي دا لا سړی وي. یا د دین کار کوه یا د دنیا کوه، خو دا مه وایه چې څه نشته، څه نه کوم. شکر د خلکو ته قرآن ښیي، د دې بچي د برکت نه خو نن به ډېر خلک د الله قرآن وایي. حافظ ته به سپک نه ګورې، د ده د برکت ته د خلکو سینو ته د خدای قرآن وردن نه شي. قاري ته به سپک نه ګورې، د ده د برکت نه خلک قرآن په صحیح طریقه ولولي. ملا ته به سپک نه ګورې، صرف او صرف چې په جنازو کې خلکو ته تقریرونه کوي او د خلکو اصلاح کوي. په خدای قسم چې دام دې وخت کې عظیم جهاد دی. دې دور د فتنې ته وګوره. پټې خدمت هم چې د علم کوي، پټې خدمت سپک به نه ګورې. که سپک دې ورته وکتل نو ته بیا بېکاره شې، تا کې د ایمان پوره نیمګړتیا ده. ښې ډېر خلک نن په دې ملایانو پسې په سوشل میډیا لګي، ډبل میکونه ګولو، دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی، دا مولا داسې دی، دا مولا داسې. دا کښېنه کدو مولا داسې دی. ته راشه کښېنه، ملا سره مولا کې غلطي وي. ما کې به دنیا غلطۍ وي، زه راته اوس نه وایم د غلطو ډکې مجسمه یم. نو ما پوه که چې ملا صاحب دا غلطي ده، دا بیا مه کوه، زه به نه کوم. ما سره راشه کور کښېنه، پیاله چای به هم در باندې وڅښم. که ما کې څه غلطي وي نو ما ته مخامخ پټ ووایه. ما ولې شرمې ځان ولې شرمې؟ ما ته ووایه چې دا غلطي را، دا خبره دې غلطه کړې ده، دا مسله دې غلطه کړې ده، دا کار غلط کې. نو که د شریعت مطابق غلطي، زه به مؤمن یم چې مسلمان به یم چې زه به دې توبه وباسم. او که نه صحیح وي ته نه پوهېږې نو تا به پوهې کړم. نو ته سوشل میډیا ته خېجې نو هغه مولا داسې دی او دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی، او چې ورته وګور ډبل میکونه لګولي، په خپله دې ږیره هم خریلې ده، برېت ته هم خریلې دي، ږیره دې هم خریلې ده، چې د شا نه راته سړی ګوري نو مسمات ښکارې د شا نه، چې دا لا څه شی دا خو هلکه سړی نه دی. یو ځای کې روان وم، یو کس سره په موټرسایکل شاته سور، ما ته یې مخ وړی لکان ته وایي دا ښځه یې شاته سوره کړې ده او سر یې سر تور کړی دی. ما ته راشبخ شیر عالم وایي دا ښځه نه ده، وایي ته یې مخ ته وګوره، بیا د ښځو مخ ته څه له ګورم؟ وایي نه سړی دی. چې مې وکتل واقعي د مخې نه سړی ښکارېده. نن سبا دغه خلک سوشل میډیا ته راوتلي، مولا داسې دی مولا داسې دی مولا داسې دی. د یو تپوس مې وکړه په لندن کې دی، یو سړي ته مې لکه ته تپوس وکړه دا سړي دا خو مولا پسې لګیا دی، د دلته چېرته اداره ده، هغه اوبه راوړه لکه اوبه نه مه تښتو، دلته کښېږده. دته چېرته دلته سنټر دی، د اسلامک سنټر دی. ته لږ معلومات ما ته ډېر واټساپ راولېږه. هغه واټساپ ما سره په دې جیب کې پروت دی، خو زه چا حیا نه علم. ما ته مولوي صاحب تاسو په پښتنو کې بړوا پېژنئ؟ مې ښه په پښتو کې پېژنم. وایي بړوا دی. اوس هغه بړوا دی لګیا دی، مولا دا چلو کو، مولا په لاره ته کږه خپی کېښوده، مولا ځان د سپېمه کې ګوته وواله، او مولا په غوږ کې قچی ګوته وواله. تا خدای پس بجلیګر مولوي صاحب خبره په تڼاکو سټکورې کا. مونږ خو خامخا انسان دی، د خولې نه کله یو شان خبره خېږي کله بل شان. خو نه، د عالم من حیث العالم بد او سپکه به نه وی. دا خو شامي کې هم شته، وګوره که نه د ایمان په باب کې وګوره، دا څه ورته وي د عقایدو په باب کې شامي کې شته چې عالم من حیث العالم ته څوک سپک وګوري ایمان نه خلاص. او د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زما استاد و، زه پې فخر کوم. ما ورسره ناسته کړې ده، ما ته مسایل اورېدلي دي، ما ته تفسیر څه حصه اورېدلې ده. علامه شمس الحق افغاني چې زمونږ د دې وطن او د دې کلي نه چې د دې وطن یو لوی عالم و، زمونږ باباجي به وی په هغه وخت کې عیدګاه کې هغه اعلان کړی وی د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د افغاني په شان عالم نشته.
ما هغه اورېدلی دي وایي چې څوک وایي چې د ملا هغه داسې داسې کړې نو وایي دا کافر شو او دلیل یې څه وایي خو منطقي و که نه هغه وایي طالبان وایي چې شی مطلق ذکر شي رجع فرد کامل ته کېږي نو چې ملا یاد که نو کامل ملا حضور پاک دی وایي کامل عالم پیغمبر ته یې کنځل وکړل احتیاط به کوئ تاسو ټولو دوستانو ته وایم د علمو قدر به کوئ نو ما ته هغه وایي زما بچې به ملا شي ما یې تخواري کړي ښه که نه نو ما جاړې صرف پر ما ته مولي صاحب ټلیفون بند نه کړي ډېره موده مخکې مې ستا تقریر اورېدلی و چې به بچو علم وکړې نو ما دا بچی علم پسې وویسته دا چې نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې دا سبق وایي دوره کوي علم پسې وویسته دا 7 کاله 8 کاله د خواري وکړله ما ته وی مولوي صاحب زه کونډ یم زما خاوند مړ دی او دا بچي ما ته یتیمانان پاتې دي ما دې بچي ته وی زه به پردی ځمکه جارو کم پردي ماشومان به ولوبم پردی پوزې به پاکې کم پردي لوښي به وینځم خو بچې زه ته علم کوه ما نور بچو له پردی ډوډۍ راوړې ده مې پې خوړلې ده پردی ترکاري خو دا بچې ما ښه ساتلی دی چې خدای په علم وکړي الحمدلله مې ما سره میلاو که بیا را سره میلاو که هغه ښه وه زما د ترمیزي سوره دی عبارت هم ویلو او بیا مې یو علاقه کې نوم درته نالم دی شیرګل طرفونو دغې طرف کې ما شاګردو دغه علاقې ما ټیلیفون وکړه مې دا ځان سره مدرس کا الحمدلله ډېر ښه مدرس دی خدای پاک جوړ کړي دا خواره دا ډېر ګران کار دی علم د عالم قدر به کوي عزت به کوي د طالب قدر به کوي عزت به کوي که الله سره مینئ د خدای کتاب سره به مینئ الله سره مینئ د خدای پیغمبر سره مینئ او چې د خدای پیغمبر سره مینئ حدیثو سره به مینئ نو چې دا سپکې څوک وایي نو دا خراب سړی دی دنه خراب سړی بل نشته نن سوشل میډیا ټول د دغه سپکو نه ډکه ده بهر کې زمارونو امام مالک صاحب هغه خبره مې کوله وخت رانه زیات اوږد شو هلکه به زه مختصر بکم نو هغه یو ځل حدیثو درس ته ناستو او دی کې یو سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل نیغ امام مالک له راغی او دی راپاسېد راپیسو ځان ته یې تر غاړه بس په دې تندي ښکل کړ امام مالک صاحب ویل که دا څو غلطۍ دې وکړې یو خو د خلکو په اوږو قدم راواغېشت په ما د حدیثو درس بند کړ زه دې ځان ته راپاسولم ښکل دې کړم څه چل شوی دی وی بېګا مې حضور پاک دلته په خوب کې ولید ورسره ګڼ شمېر ملګري دلته راغی ما ورمنډه کړې حضرت چې سنګ راغی راتلو سره وی امام مالک څه شو مالک ابن انس چا وی هغه دې ستا په ګدی ناستې درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چې اواز کوي دا ولیدې داسې رپېدل وی رسول الله مبارک درته فرمایي مه یریږه ځان ته یې را تر غاړه باسلې دي سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي ښکل کړې ما وی خدایه کله به د امام مالک هغه تندي له شونډې رسوم چې بېګا پې د حضور پاک شونډې لګېدلې دي هغه سینې له به کله سینه جوختوم چې بېګا حضور پاک ورپورې سینه جوخته کړې ده ځکه مې دا حیرت وکړ عالم پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه باسي د عالم کار څه دی دقه د پیغمبر مشن مخکې کول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دغه قرآن رسول ترکت فیکم امرین 2 شیان مې پریښي دي تاسو به په هغې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنتي دا 2 طریقه د طریقه ورته وایي زمونږ طالبان طریقه مه وایه طریقه ما یترکه المیت حضور پاک دا 2 څیزونه پریښي دي چې څوک دا په قبضه کې والي دې ته وارث ته پیغمبر وایي مالک ورته وایي دا ټکې واورئ وی بچې چې ته وی زما موره قسم د الله په ذات چې کله د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی رونو علماء به قدر کوي عزت به کوي طالبانو به قدر کوي عزت به کوي من هم هر څوک چې وي هر څوک چې وي حیث ما کان اینما کان د علماء قدر عزت احترام د طالب قدر عزت احترام بس پکې به نه وایه که چا کې کمی وي مخامخ ورته وایه چا کې غلطي وي په یو ملا کې کور ته راشه وایه پیالې چای ماله ووایه درغلم او بیا ورسره اصلاح مقصد ستا اصلاح وي نو اصلاح وکړه خبره خلاصه شوه لیکن په شیشه خبرې کول غیبت کول د علما سپکول بیا د احادیثو د علما سپکول دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده او شکر الحمدلله زمونږ د تورنګزو کلی زمونږ د عمرزو کلی زمونږ جلو زمونږ میرې چې څومره دي دا د باباجي د وختو را طالبانو سره بلد خلک دی
مونږ په دې تورنګزوالو عمرزوالو مهروالو شورګرو خلکو فخر کوو فخر د مونږ د باباجي د وختونه دي په جوماتونو کې طالبان ساتلي دي خو په خوښه او په مینه ولا ډوډۍ ورکړې ما سره به په وړه دوره کې په آخري کال 2600 طالبانو 2600 په وړه دوره کې 2600 قسم په خدای چې د خلکو په جوماتونو کې نه په بیټکونو کې ځای کړی ما نه به خلک خفه کېدل وی طالبان ولې نه رالیږي په بیټک کې بیټکونو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په حجرو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په یو جومات کې 13 او 15 طالبان په دې غریبۍ کې د خلکو ډوډۍ ورکړې ده زه به را تورنګزوالو دا خیر کم دا زه نشم هېرولی زه به را تورنګزوالو د مهروالو د شورګلوالو او د عمرزو د عثمانزو د ګیر چاپېره د اشنغر د مسلمانانو دا خیر کم دا مینه محبت د تورنګزوالو به زه هېر کم سوال نه پیدا کېږي د دنیا خلک نن درته دا خبره ښکاره کړم د کراچۍ نه په خدای یقین وکړه ما ته درس افر شوی دی چې کراچۍ ته راشي یو ملګري راته دا مو وي په قسمت کې پیسې نشته ماله خدای راکړي لاهور نه ما ته افر پنډۍ خو راته بار بار وایي پېښور ما یې نه زه به دې کلي کې ژوند مې دې کلي کې دی پیدا را دې خاورې نه یم او زما مرګ به په دې تورنګزو په دې کلي کې وي بار بني اکوړي ته ځم ضرورت مې دی د استادان مې دي استاد مې مولانا سمیع الحق صاحب هغه نه پرېښودم مجبوري مې ده چې هلته ځم زما مادري علمي دی زما فخر دی دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نو هغې ته ځم زما رونو زه په تاسو ای زما رونو ای دوستانو ای تورنګزوالو ای مهروالو ای شورګروالو ای عثمانزوالو ای عمرزوالو ای مسلمانانو فخر کوم فخر شکر دی تاسو د خدای شکر ادا کړئ چې ستاسو په ډوډۍ دا طالبان پایېږي ستاسو ډوډۍ خوري دا طالبان پې لویېږي تاسو جوماتونو کې دوی ته بجلی بلې کړي دي تاسو په جوماتونو کې دوی له زینه ورکړي تاسو یې قدر کوئ عزت که د تورنګزو خلکو را طالب قدر نه کو نن به تورنګزو کې د دین مدرسې نه وي دا تاسو قدر کوئ ځکه دا مدرسې دي او الله به مې همیشه خوشحاله ساتي انشاءالله العظیم دارنګې عمرزو ته مې بل وځم د یاسین مولوي صاحب مدرسه کې ما بیان کول تم دا خبره کوم عثمانزو ټولو ته دا خبره کوم دا تاسو د اشنغر خلک د دین سره مینه لرئ او محبت لرئ دا څو خبرې مې تعرض کړلې ستاسو د دې ډېر لوی اجتماع او د راتلو د ډېر زیات مشکور یم ډېر شکر ادا کوم الحمدلله دغه طالبان بچي چې دا کم د وړې دورې نه فارغ شو هغې ته زه مبارکباد ویم دغه بچي د ناظرۍ او د حفظ چې دا کم فارغ شوي دي د دې پلارانو ته هم زه مبارکباد ویم